اول نه دی مبارک شي د کوټې ټول فینس ته چې میچ یې وګټو او کم بیک یې وکړو. ټاس وګټو او د بیټینګ فیصله وکړه. نو د کوټې په بیټینګ او د حیدرآباد په بالینګ باندې به خبرې کوو. نو کوټې په بیټینګ باندې اول نه کپتان صاحب راووتو سعود په 4 بالو باندې 4 رنز کړي دي. بیا ورپسې شامل راووتو په 41 بالو باندې 54 رنز یې کړي دي. ښکلي اننګز یې کړی دی 50 والې را. بیا ورپسې راووتو په 5 بالو باندې 0 رنز کړي دي، نه دی چلېدلی. بیا ورپسې حسن نواز راوترې په 40 بالو باندې 53 رنز یې کړي دي. ښکلي 50 والې را، ښکلي اننګز یې کړی دی. بیا ورپسې نپي راوترې په 4 بالو باندې 6 رنز کړي دي. خو دا نپي په دې سیزن کې ونه چلېدو، نو مشکله ده چې د انټرنیشنل ته مخکې لړ شي. دله پکار دی چې خپل بیټینګ باندې فوکس وکړي او وچلېږي. کرن راوترې په 18 بالو باندې 31 رنز کړي دي. ښکلي رنز یې کړي دي. بیا ورپسې دانیال راوترې، دانیال په 8 بالو باندې 6 رنز کړي دي. خو دا خیر بالر دی که نه. او بیا ورپسې جوسف راوتلی نو په 1 بال باندې 0 رنز کړي دي. کیچ آوټ شوی دی. ابرار خان راوترې ورپسې بیا په 3 بالو باندې 9 رنز یې کړي دي. 2 چوکۍ یې والې دي او یو یې سنګل کړی دی جوړ. اوس حیدرآباد په بیټینګ کې څه کي او کوټه په بالینګ کې څه کي چې میچ څوک ګټي. خو د حیدرآباد په بیټینګ باندې مونږ خبره وکړو نو سایم خان دویم میچ دی او په 4 بالو باندې 8 رنز کړي دي. بیا ورپسې صداقت دی په 2 بالو باندې 0 رنز کړي دي. ښکلې بیټینګ. بیا ورپسې عثمان خان په 18 بالو باندې 14 رنز. ده خو چېرته صحیح اننګز هم ونه کړه، نه په انټرنیشنل کې او نه په دې لیګ کې. بیا ورپسې دی سعد علي په 12 بالو باندې 7 رنز. بیا ورپسې عرفان نیازي راوترې په 25 بالو باندې 33 رنز کړي دي. ده پکې ټولو نه ډېر رنز کړي دي. بیا ورپسې راوترې حسنین خان په 19 بالو باندې 31 رنز. هم څه لږه ډېره ګزاره کړې ده. بیا ورپسې حماد خان راوترې. دا خو بالران دي الریډي، یا به بالینګ کې یا به بیټینګ کې. په 8 بالو باندې 6 رنز کړي دي. دا د حیدرآباد بیټینګ دی. خو د کوټې په بالینګ باندې مونږ خبره وکړو نو ډېر زبردست بالینګ یې کړی دی او ښکلې بالینګ یې کړی دی. میچ یې ځکه وین کړی دی. جوسف کړي دي په 4 اوورو کې 39 رنز یې ورکړي دي او یو وکټ یې اخیستی ده. بیا ورپسې ابرار خان راغلی دی. ابرار خان په 4 اوورو کې 23 رنز ورکړي دي او 3 وکټ یې اخیستی دي. بیا ورپسې دانیال حل راغلی دی. په ټولو کې زبردست بالینګ کړی دی او میچ ده په کنټرول کې نیسلی دی. په 4 اوورو کې یې 13 رنز ورکړي دي او 2 وکټ یې اخیستي دي او 14 بالې میس کړي دي. ښکلې بالینګ یې کړی دی. بیا ورپسې ټام کرن راغلی دی. په 3 اوورو کې 21 رنز ورکړي دي. دم ګزاره کړې ده او وکټ یې 0 دي. بیا ورپسې عثمان طارق راغلی دی. 4 اوور یې کړي دي او 26 رنز یې ورکړي دي او یو وکټ یې اخیستی ده. بیا ورپسې کپتان راغلی دی. سعود خان 1 اوور یې کړی دی او 10 رنز یې ورکړي دي او یو وکټ یې اخیستی ده. نو کوټې فینس ته مبارک شي، میچ یې وګټو او کم بیک یې وکړو.